سلامونه، خدای وکړي چې تاسې ټول جوړ اوسئ. زه وږمه صبا امیر بیا راغلمه. نن مې موټر سټیکي کې ودراوه. هلته هغه ښځې راته وویلې چې ته لاړه شه لږ وړاندې رستوران دی، په رستوران کې کښېنه، لږ دمه وکړه، موږ به بیا تلیفون وکړو، موټر به درته جوړ کړو. نو اوس ځم چې دې رستوران کې چې شته که نسته حلال پیدا کېږي که نه. دغه د رستوران ته راورسېدلمه. اوس دننه به لاړه سم چې شروع شوی دی که نه دی شروع شوی. له ما سره اوسئ. دا رستوران ته ګورئ، دا د آس نال دی. دوی اکثر دا د آس نال نه په ښه شګومې نیسي. نو دا د دروازې لاستې دی. البته دا به نیک قدم وي. پوهېږم دا بند دی، نواز دی. تاسې وګورئ څومره ښایسته رستوران ته ډیزاین کړی دی. ګلان دي، شنه بوټي دي، او دلته چې هر میلمه راځي دې ته ګوري. که د باندې هوا سړه وي خو دا انسان اشتها ته راولي تر څو یو شی انتخاب کړي او ویې خوري. دا د مینو یې راوړله، بس په دې کې لټومه. دا خو ټول کبابونه دي او چکن دي او دا مایان دي. دا دې خواته سوشي ده چې دا زما هېڅ نه خوښېږي. اوس وګورم چې څه شي زما خوښېږي. امر خو راوستی یم نو چې ودرې راته څه شي اخلي. خو هغه وویلې ګارسون ویلې چې دا په انګلیسي باندې دي. هغه پوه شو، زمونږ دوبرېده انشاءالله صحیح نه و. اوس به وګورم چې څه شي ښه دي پکې. دغه د سوپ یې راوړ. نو اوس دی عامر ډېر کنجوس دی، وایي اول سوپ خورو. دا غټه کاسه سوپ زه وخورم خو زه مړېږم، بیا مې ډوډۍ ته اشتها نه راځي. اوس وګورم چې دا سوپ څنګه دی، مزهدار دی که نه. او ډېر مزهدار دی، ډېر زیات مزهدار دی، مزه کوي. د تاسو جای خالی دی. دا کاسه چې ښکاري دا د عامر کاسه ده او دا نږدې نه وګورئ پکې د چرګ سینه یا نوره غوښې پکې اچولې ده او رنګ یې ښایسته نه ښکاري خو مزه یې ډېره ښه وه. سوپ مو وخوړ، مزهدار و. د تاسو جای خالی و. خدای پاک دې وکړي چې تاسو هم همداسې ښایسته ژوند ولرئ او ښه سوپونه وخورئ، صحت لپاره فایده کوي. نو د سوپ هغه تر هغو چې ډوډۍ راځي ما ځان ته چای فرمایش ورکړ. عامر هم کولا او هغه به کولا خوري او زه به چای چکم. زما چای خوښېږي. نو عامر خو نامخدا 20 کیلومتره منډه وهي، خو که زه هر ورځ کولا وخورم بیا چاغېږم، بیا زه خو منډې نشم ویلی. دا د ډوډۍ مې راورسېدله. ما ځان ته سلات راوغوښتل، شین سلات، او عامر وریځې راغوښتې دي او د ینې یا جګر سره کړی کباب یې راغوښتی دی. نو وګورو چې مزه یې څنګه دی. نو تر هغو چې دا خورو موږ موټر به تیار بیا به ځو موټر به اخلو. دا د نږدې نه یې وګورئ. دا وریځې چې دي افغانۍ وریځې نه دي، نو بس چکۍ وریځې دي. دا رقم دوی پخوي. زما دغه سلات دې ته چوپان سلات دوی وایي، شوپسکا سلات. دې کې دغه پنیر دی عیناً لکه د درینور پنیر غوندې ښه تروه دي، او همدارنګه دغه دولمه مرچ وایي دا ده پکې، زیتون دی پکې، همدارنګه دا بادرنګ دی پکې، او دا بانجان رومي یا تاسو دوی پیژنئ. نو دغه سلات دې ته دوی چوپان سلات وایي. ښه مزهداره سلات دی. سلات صحت لپاره ډېره فایده لري. که غواړئ چې ډېره وازده ونه لرئ، صحتمند اوسئ، نو خامخا په ورځ کې یو وارې یا په هفته کې 2-3 ځلې تاسو سلات خورئ. ډوډۍ مو وخوړله، مزه یې وکړله. اوس ځو موټر ګورو چې موټر جوړ دی که نه. دا هم یو ډېر ډیزاین شوی ښایسته ډیکور شوی. دا د اوبو هغه ده چې فواره ده، حتما په اوړي کې اوبه پکې راغکېږي. هلته یوه دانه بټکه، ګلدانۍ، دا د ونه هغه، او ډېر ښایسته ډیزاین یې ورکړی. کتو انسان خوشحالېږي. دا کلی دی. ښارونو کې خوراک چې وي لږ راوړي، د ښار خلک حتما دلته خوراک کم کوي. نو موږ خوراک څنګه پیسې مې پرې ورکړې وې، لږ مو وخوړ، نور مو ځان سره پیک کړو. د دې لپاره آخر پیسې پرې تللې وې. نو دا له ځان سره
کور ته وړو. تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم. خوشحاله اوسئ، د ځان خیال ساتئ.